Let's go with black clay na jodu. Har se हम गलत clay na jodu. बस मैंने तो black clay वापसता. तास white clay, pink clay, orange clay. हर यो clay वापसते शे चिकम याव. वक्पली साब से रस्तास कम याव दगा खुशी कलर color cat. अक्का color तास वापसते शे. मैंने तो black clay वापसता. ټول بل مخ د پر ول مالا دا کلی واغسته دلته ول مخ جوړ کو بیا ول موږ باډي هم جوړو بیا ول خپې جوړو پهله ول لکای جوړ کو بیا ول خپې جوړ کو دلته بول زه 2 فیټ جوړ کوم ځکه چې په شیشې کې به ښکاري چې د 2 مطلب 4 فیټس به د ښکاري زه بول دلته دغه فیټ جوړ کوم 2 اوس دلته ما یو کیټ جوړ کو او ما دلته اوس ډبل سایډ ټیپ واخیستو دا مې په میرر باندې دلته ولګو ما سیزر هم دلته واخیستو کټ مې کړو دلته اوس ما دلته کیټ هم ولګوم دلته چې ما کیټ مې ولګو نو اوس پکې زه برډ لګوم د برډ دپاره موږ ډبل سایډ ټیپ نه استعمالوو د برډ دپاره موږ خالي کلی استعمالوو دلته ما تاسو چې څومره برډ جوړولی شئ هغومره کلی والی زه به دلته 4 برډ جوړوم نو ما
دلته کلی واخیسته هغه مې میکس کړه بیا مې رول کړه اوس به زه دا په 4 پارټس کې ډیوایډ کړم 1 2 3 4 او دا یو ایکسټرا پاتې شو دې نه به چې موږ دلته کلی والو کوم چې کچي دي بس دلته ما 4 کلی جوړ کړو اوس به موږ دا هم رول کړو او د دې نه به یو سایډ به دې کټ کړو داسې دلته ما اوس دغه وکړو برډ مې جوړ کړو او د دې چونچ به موږ د دې ولګوو اوس د دې چونچ هم موږ ولګوو دا به چې تاسو کوم ځای کېنول غواړئ هغه ځای کېنوئ ما دلته خپل برډ کېښودو اوس چې زه دغه شانتې نور برډ جوړ کړم بیا ستاسو سره میلاویږم برډس هم ولګوله او دا څومره کیوټ ښکاري تاسو امیجن کړئ الله حافظ او میلاویږو په نیکسټ ویډیو کې بای بای